د پلخمري د ستنو جوړولو فابریکه. د بغلان مرکز پلخمري کې د سیمټي ستنو جوړولو فابریکې مسؤلین وایي چې دغه فابریکې په تیر یو کال کې 3590 ستنې په بیلابیلو کچو کې جوړې کړي دي. د دوی په خبره چې په کافي اندازه د سیمټو او فولادي سیخانو د نشتون سره سره یې بیا هم دغه فابریکې 3590 ستنې چې 10, 12 او 15 متره دي تولید کړي دي. موږ تیر کال یعنی په 1490 کال کې تقریبا ټول مجموعه په 3590 دانې مختلف سایزه پایې موږ تولید کړي موږ روزمره تقریبا د 10 نه تا 12 پورې پایې په مختلفو سایز کې جوړوو چې 10 مترای 12 مترای عادي 12 مترای کش او 15 مترای کې شامل. د یادې فابریکې کارکوونکي خوښ دي چې په خپل وطني فابریکه کې کار کوي. د دوی په خبره چې په ورځني ډول د بغلان د ستنو جوړولو فابریکه د 14 نیولې بیا تر 20 پورې ستنو جوړولو ظرفیت لري چې ستنې د افغانستان برېښنا شرکت پورې اړوند دي. زما شاوخوا 10 کاله کېږي چې دلته کار کوم. زه ډیر خوشحاله یم چې په خپل وطني فابریکې کې کار کوم او کارونه مو شکر الحمدلله عادي پر مخ روان دي. له خپل کاره ډیر خوشحاله یم. شاوخوا 20 کاله کېږي چې په دغه فابریکه کې کار کوم. موږ د ورځې په خپل شفټ کې شاوخوا له 15 نه تر 20 پورې پایې جوړوو. د پلخمري د ستنو جوړولو فابریکې مسؤلینو د CMG سره په خپلو خبرو کې وویل چې په کافي اندازه د فولادي سیخانو او سیمټو نشتون د دې فابریکې د تولید په وړاندې ستونزې راولاړې کړي دي. دوی د افغانستان برېښنا شرکت څخه غوښتنه کوي څو د دوی ستونزې ورحل کړي. د تیر کال د ډیر تولید یو لامل مو دا و چې موږ ته تیر کال شاوخوا 280 نه تر 290 ټنه فولادي سیخان راکړل شوي وو. دا هغه پاتې شونې دي چې تر اوسه موږ تولید لرو. له حکومته غوښتنه لرو چې موږ سره د موادو مرسته وکړي تر څو خپل تولید ډیر کړو او کارونه مو روان وساتو. د بغلان د ستنو جوړولو فابریکه د منځنۍ اسیا د هیوادونو په کچه یوازینۍ د ستنو جوړولو ستندرد او معیاري فابریکه ده چې د 10, 12, 15, 18, 24 او 22 متره ستنو جوړولو ظرفیت لري. دغه فابریکه په 1414 کال کې جوړه شوې ده. عبدالله حیدرزی CMG بغلان.